یو بل ورپوښتنه کړې د مفتي صاحب محترم، موږ د گوشت مارکیټ د غوښو مارکیټ کې کار کوو. زموږ خواته ځینې خلک دا د اردو کې چې بینس ورته وایي، پښتو کې میخه او ګامیشه ورته وایي. د دې ګامیشه چې څنګه لنګه سي فورا د هغه بچی بیا ذبح کی، د هغه کټی او بچی ذبح کی، بیا د دې غوښې نازکي نرمي دا بیا بازار ته مارکیټ ته راوړي. ځینې خلک یې خرڅوي او ځینې خلک د دې باره کې وایي چې د دې غوښې حرامې دي، ځینې وایي مکروه دي، ځینې وایي حلال دي. مفتي صاحب محترم دغه د غوا بچی چې فورا ذبح کې د ولادت د زیږیدو بعد یا د ګامیشې بچی ګامیشه لنګه سي د هغه بچی کټی فورا حلال کې، د دغه غوښه حلاله ده که حرامه ده، استعمال جایز دي که یا؟ محترم ستاسو سوال جواب دادی چې د حلال حیوان هغه که کوچنی وي که غټ وي چې ذبح د اسلام په طریقه باندې حلال سي، وینې وبهیږي، د هغه خوراک جایز دي، شرعاً په دې کې هیڅ کراهت نشته. البته دغه نوزایده بچی د غوا یا د ګامیشې دغه طبیعي او فطرتي انسان طبیعت د دې څخه کراهت کوي. نور شرعاً د دې غوښه حلاله ده چې ذبح په اسلامي طریقه وسي، غاړې پرې سي، وینه زایده وبهیږي، څه مشکل پکې نشته. البته فقها لیکي چې بلا ضرورت شدیده چې ډیر زیات ضرورت نه د غوا او د ګامیشې نوزایده چې نوې پیدا سي هغه بچی فورا ذبح کول دا مکروه دي. یو خو په دې وجه چې هغه مور پریشانه کیږي، هغه تازه لنګه سي، د غوا او د ګامیش په خپل بچی باندې رحم ترحم زیاتی، په هغه باندې خپلې شیدې رایله کوي، هغه بچی چې فورا د جن جدا سي دا شرعاً مکروه عمل دی، د هغه حیوان پریشانه سي. دویمه خرابي پکې دا ده چې دغه ترا کول د غوا بچی فورا ذبح کول یا د ګامیشې د میخي بچی فورا ذبح کول، په دې سره د هغو افزایش نسل، د هغو نسل بربادیږي، د هغو نسل ختمیږي. ځکه فقها وایي چې داسې صورت کې هم د هغه ذبح کول جایز نه دي، مکروه دي. بهرحال که چیرې چا فورا د بچی وسو د غوا یا د ګامیشې هغه ذبح کوي اسلامي طریقه باندې، غوښه حلاله ده. طبعی او فطرتی د انسان عادتي کراهت انسان طبیعت لږ نفرت جن کوي، نور شرعاً دغه غوښه ناپاکه نه ده، بالکل پاکه ده، استعمال جایز ده. علامه شامی رحمت الله علیه زموږ د فقه کتاب دی هغه کې لیکي شامی کې ومعنى البيت ان الجنين هو الولد في البطن ان زكى على هدة حل والا لا ولا يتبع امه في تزكيتها. علامه شامی رحمت الله علیه و د مور په نس کې کوم بچی راوځي کچیر د دې علیده ذبح وسی حلال سی، وینه او به ورسی، بالکل حلال دي، جائز دي. البته که ذبح نه وسول حلال نسو بیا حلال نه دي. نو عموما د غوا او د کټي د ګامیش بچان چې دي هغه د ولادت بعد ذبح سي، وینه او بهیږي، بالکل غوښه حلال ده، پاکه ده، څه مشکل پکې نشته.